د مالیې وزیر د خوشتیفي د ستر او ملي کانال له چارو لیدنه وکړه. د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري بلخ ولایت ته د خپل سفر په لړ کې د خوشتیفي کانال له رغنیزو چارو لیدنه وکړه. ښاغلي بدري ډاډ څرګند کړ چې اسلامي امارت به د دې سترې او ملي پروژې چارې په هر ډول شرایطو کې بشپړې کړي چې ټول لګښت به یې د هیواد له کورنیو عوایدو ورکول کیږي. د خوشتیفي کانال یوه ستره ملي پروژه ده چې په بشپړېدو سره به یې شاوخوا 3.5 میلیونه جریبه شاړې او بې حاصله ځمکې خړوبه شي. بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې د پیازو او تازه رومیانو وارداتي ګمرکي تعرفه ټیټه شوه. د تعرفې کمیټې د پریکړې او مالیې وزارت د مقام په منظوري د هیواد په بازارونو کې د پیازو او تازه رومیانو د بیو د راکمېدو په موخه د یادو اقلامو وارداتي ګمرکي تعرفه د 10 سلنې څخه 15 سلنې ته ټیټه شوه. د ګمرکونو د وضعیت ارزونې په موخه تخنیکي ناسته ترسره شوه. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید په مشرۍ او د اړوندو برخو د مسؤلینو په ګډون سره د ګمرکونو د وضعیت ارزونې تخنیکي ناسته د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره شوه. د ګمرکونو لوی رئیس د سوداګرو ستونزو ته د رسیدنې، د سوداګریزو مالونو د چټک طی مراحلو او د ولایتي ګمرکونو د اړوند ادارو ترمنځ د لا ښې همغږۍ په برخه کې اړوند مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې. د هیواد په ګمرکونو کې د بشري مرستو ګمرکي طی مراحلو کې اسانتیاوې رامنځته شوي. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست له لوري د روان کال په لومړیو 7 میاشتو کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل، طبي وسایل او خوراکي توکي چې افغانستان ته د نړیوالو مرسته کوونکو له لوري وارد شوي ګمرکي معافیت ورکړل شوی او د یادو توکو د خدمتونو له فیس څخه 52 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. دیوال جوړو تخکلا او رنگینه یو مثال جوړو. د مالیې ورکوونکو د خدمتونو ریاست په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له لوري د مالیې ورکوونکو د خدمتونو ریاست د 1401 مالي کال له پیل څخه د لړم میاشتې تر پایه 14 میلیارده او 961 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او ملي خزانې ته یې سپارلي دي. خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوم. امارت به د حالاتو دقیق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملي او نړیوال نندارتون ترسره شو. د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري او د مالیې وزارت یو شمېر مسؤلینو له دغه نندارتون څخه لیدنه وکړه او دغه نندارتون یې کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې ستر فرصت وباله. د مالیې وزارت اړوند یو شمېر دولتي شرکتونو هم په دغه نندارتون کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کړل. د کورنۍ پلټنې لوی رئیس او مال پلاوي د هرات ولایت ته سفر وکړ. د مالیې وزارت د کورنۍ پلټنې لوی رئیس انجینر عبداللطیف خالد په مشرۍ یو پلاوي د چارو د ارزونې په موخه د هرات ولایت ګمرک او د دې ولایت اړوند د تورغونډۍ او اسلام قلعه ګمرکونو څخه لیدنه وکړه او مسؤلینو ته یې لازمې اصلاحي سپارښتنې وکړې. خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوم. امارت به د حالاتو دقیق جاج واخلي.